Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. Zamung da nanane video topic the imperative sentence. Hukam amaze fikre. Yada divi che pade video ke ba imperative sentence explain kigi no da video tar akhira puri ugorai au zama the YouTube channel Johar Imam sar dar sarahum سبسکرایب کړئ او د خپل مرګرو سره یې شیر کړئ. ټایم مناقلم راځي چې خپل کلاس سٹارټ کړو. Imperative sentence حکم امیزه فکر. Imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that expresses direct command or imperative sentence we use when we order someone to do something or not to do something. Imperative fikre ya imperative sentence da haga sentence we pukum ki chumunga chala hukum kau che da kar ukra ya ye makawa yani haga fikre kumi che da hukum da amar da para istimaligi pake hukum vi pake amar vi hagela wayelishi imperative sentence au yada di vi che pa imperative sentence ke subject نوی دا direct دا verb na start کیږي چې ورته imperative verb هم ویل شي. imperative sentences do not have subject په دې کې subject نوی او imperative sentence دا عموما short جملې وی وړې فکری وی یعنی دومره اوږدې هم نوی. نو imperative sentence هغه فکرې کومو کې چې امر وی پکې حکم وی یعنی هغه فکرې چې مونږه پکې چاله حکم کوو چې دا کار وکا یا یې مکو. د خپه دلو د پاره راځي چې لږ مثالونه وګورو. wash your hands لاسونه ووینځه. اوس کا د سنټنس لا وکتل شي نو په دې کې سبجیکټ نشته دا د ورب نه سٹارټ دا wash your hands او په دې کې یو قسم لا امر دی لاسونه ووینځه. wash your hands لاسونه ووینځه او دا یو وړه فکره ده. بل مثال sit here دلته کېنه. اوس کا دې مثال لا وکتل شي دلته هم سبجیکټ نشته دا د ورب نه شروع شوی ده sit here او په دې کې هم امر دی دلته کېنه او دا یو شورت فکره ده. بل اگزامپل stand up ودرېږه. دې لکه وکتل شي دا هم اوس یوه امپیریټیو فکره ده په کومه کې چې امر دی stand up ودرېږه. نیکسټ اگزامپل clean your room خپله کمره صفا کا. اوس خپله کمره صفا کا دا هم یو امر دی او دا سٹارټ شوی ده د ورب کلین نه. سبجیکټ پکې نشته او دا سبجیکټ پکې ولې نه وي د دې وجه دا ده چې سبجیکټ یې معلوم وي یعنی سیکنډ پرسن لا اشاره وي یو نو دا وی لکه اوس مونږ وایو چې کمره صفا کا نو دا و زمونږ اشاره وي سیکنډ پرسن. اوپن د ډور دا هم امپیریټیو سنټنس دی حکم امیز فکره ده. ور درېکه دا هم که تاسو وګورئ یوه شورټ فکره ده د کومې سٹارټ چې د ورب اوپن نه شوی دی. نیکسټ اگزامپل واش د ډیشز لوښي ووینځه. بل اگزامپل برش یور ټیت خپل غاښونه صفا کړه. دا و د امپیریټیو فکرو پازیټیو. اوس راځي چې نیگیټیو امپیریټیو سنټنس وګورو. نیگیټیو امپیریټیو سنټنس دا د ډونټ نه سٹارټ کیږي. یاد دی وی چې کومه نیگیټیو امپیریټیو فکری دی هغه سٹارټ کیږي دا ډونټ نه. لکه په دې مثالونو کې ډونټ لف مخن دا نیگیټیو امپیریټیو سنټنس ته کومه چې د ډونټ نه شروع ده او یاد دی وی چې ډونټ دا د ډو ناٹ شورٹ فارم دی. نیکسٹ اگزامپل ډونټ ایٹ ان کلاس په کلاس کې خوراک مکوه. دا هم نیگیټیو امپیریټیو سنټنس دی چې پکې امر شوی دی پکې حکم شوی دی چې په کلاس کې خوراک مکوه. Don't eat in class.
په کلاس کې خوراک مه کوه او دا فقره هم د ډونټ نه سٹارټ شوې ده او که وکتلی شي نو دا یوه شورټ یوه وړه فقره ده. بل مثال ډونټ بی لیټ، ما ناوخته کوه. اوس که دې فقرې له وکتلی شي نو دا هم نیګیټیو امپیریټیو سینټنس دی چې پکې د یو کار د کولو نه منع شوې ده، یعنی ما ناوخته کوه یعنی لیټ مه راځه. حکم دی پکې امر دی، امر پکې شوی دی، حکم شوی دی چې لیټ مه راځه. نیکسټ اگزامپل ډونټ میک نویز، شور مه کوه. دا هم اوس نیګیټیو امپیریټیو فقره ده په کومه کې چې منع شوی ده، یعنی شور مه کوه او دا هم د ډونټ نه سٹارټ شوی ده. نیکسټ اگزامپل ډونټ سموک هیر، دلته سیګرټ مه څکوه، یعنی دلته هم اوس فوربیډن دی، منع ده، یعنی حکم شوی دی چې دلته سیګرټ مه څکوه. نیکسټ اگزامپل ډونټ گو، مه ځه، دا هم نیگیټیو امپیریټیو سینټنس دی. نیکسټ اگزامپل زموږ سره دی ډونټ کلوز د وینډو، کړکۍ مه بندوه، دا هم اوس نیگیټیو امپیریټیو سینټنس دی. نو دا و زموږ د نننۍ ویډیو ټاپک او زه امید لرم چې تاسو به په امپیریټیو سینټنس باندې پوه شوي وئ. یاد دې وي چې دا امپیریټیو سینټنس زموږ سره نور اسپیکټ هم دي، دا مو صرف هغه اسپیکټ ایکسپلین کړو په کوم کې چې کمنډ وي